سلامونه کتونکو دغه یوه ډیره افسوسناکه واقع ده چې خپل میړه خپله ښځه ډیره په بېدردي سره مړه کړې ده. له هغې سره یې د خوښې واده هم کړی و، خو نور تفصیل به په ویډیو کې ګورو چې د هغه پلار څه وایي او پولیس څه وایي، هغه باندې اف آی آر څه وایي، هغه ګرفتاره سوی دی. راځئ نور تفصیل په ویډیو کې وګورو. مو لور څه دا دی په مینې دا خاوند کړی و، دوی خپل مان کې لو میرج و، په لو میرج دوی واده کړی و. نو زه خو دوی منځ کې نه ځایېدلم ځکه زه دوی په لو میرج باندې دا واده کړی و. زنانه قتل شوې وه، د هغې د قتل په الزام کې څنګه موږ تاسو ته وښول د هغې خاوند ګرفتار شوی دی. دې ټایم کې زه د مقتولې ښځې پلار سره ولاړ یم. دې نه مو پوښتنه کوو چې په دغه ورځ باندې د اشفاق او د هغه د ښځې ترمنځ څه داسې لانجه شوې وه چې خبره مرګ ته ورسېده؟ خبره خو داسې دی څه اول افتتاح خبره به زه تاسو ته دا وکړم چې دې جومات کې جرګه وه که نه، دې جومات کې جرګه وه، جرګه په ورانې باندې پاڅېدله او خبرې روغې جوړې نه راغللې. نو زه بس هغه ټایم کې د جومات نه بهر ووتم چې لږ د ما خپلې لور بله اراده وه چې زه کور ته ویر شم که نه، بس لور مې دی نو بچي مې دي چې کور په نیمه لاره ویرغلم. نو دې کور کې ډاز وشو، چې ډاز وشولو نیمو دا ډاز په غېږو باندې راغللو. نو هغه کور کې ډېر زیات شور شو که نه. نو زه نږدې ویرغلم، د دوی کور پوړی دی، د پوړی کې د ایمو د لور خاوند تماچې لاس کې وه، بره نه راکوشو پوړو کې. او دې نه مو پوښتنه وکړه چې څه چال دی؟ وی ما روشن د چا وویشته، تماچې لاس کې روشن د چا وویشته. زه چې لور ته ویرغلم نو لور مو ماسې لاسونه خورولو، هغه یا مړه شوې نه وه. بس یو ساعت ورته ودرېدم، ساعت یې ووته چې زه بهر راووتلم. نو دا اشفاق حسین د ما د لور خاوند که نه، دا بهر راووتلو، دغه ځای کې ایکټینګ وکړو، هاخوا ایکټینګ وکړو، په کار دی چې چا ویشتې وایه هغې پسې تا پیچه کړې وای. نو دی ایکټینګ وکړلو، تماچې بهر هغه ځای کې ګزار کړي وای وڼې ته. نو بعد دغه خبره وه، بس زه ډېر زیات خفه کړم، ډېر د ټوله کلونۍ په خفه دی. د دې د جنګ جګړې ښځې خاوند ترمنځ په څه خبر راغلی وي؟ دوی جګړې زه وینو ښځې منځه خو جګړې مګړې راځي، خامخا ګهریلي کور هغې وي که نه. نو بیا خو داسې نه وي په کور د دې د طلاق ویر کړی وی، مو ته یې ویلي وی، درې پښتنې کېنولي وی، ملا یې کېنولی وی، طلاق به ویر کړی وی. نو طلاق خو په خوله باندې نه کېږي، زما طلاقه کړي دی که نه. دې خو طلاق څه ته به طلاقه کړي وی، ما ته در شړلي وی، زه یې ذمهوار وم، زه یې پلور وم. هغه پولیس له خپل بیان ورکړی دی چې زما د ښځې ته پلار ویلي چې ته طلاق والا او ما طلاق نه ورکولو، په دې وجه زموږ جګړې وي. نو دا داسې خبره دی، دا خو مو لور د مو لور څه وه دا دی په مینې دا خاوند کړی و، دوی خپل مان کې لو میرج و، په لو میرج دوی واده کړی و. نو زه خو دوی منځ کې نه ځایېدلم ځکه زه دوی په لو میرج باندې دا واده کړی و. نو دوی منځ کې زه نه ځایېدلم، ما به ورته نصیحت کولو. خو طلاق دوی ویله، نو طلاق خو داسې نه کېږي که نه، طلاق ته خو شهیدان وي حاجي صاحب. نو بعد دی هغه کې دا وکړلو، یار مو نور زه نشم کولی خبرې، والله کم کېږي. دا چې کوم الګ د اشفاق حسین د سره پیل هم ستا سره رشته وه، خپل دی و؟ خپل مو که نه، تر زوی مې دی که نه، خپل م دی. د دې دل تاسو سره اوسېدل هغه ټایم کې دې واده شوی و که د دې رشته څنګه شوې وه؟ د دې رشته داسې شوې حساب و که نه، د دې واده 2016 کې شوی و، پوه شوې. 2015 کې دلته دو راغللو، دلته له موږ سره څه دی ورور بم کې ورتلی و. نو د لور سره چې کومه دی لو میرج پیدا شولو که نه. نو بیا مو دې ته انکاري نه وکړله، مو چې مو لور دا کولو. نو مو دا وجبات دي چې لور مو په دې راضي دی، نو زه یې څنګه دې ستانه کړم. نو مو ورته وویله، مو خپله لور دې ته ویر کړه که نه. ډېر خوښ و، دا ډېر خوشحال و او ښه وخت یې تېرولو. 2016 نه بعد ګوره 3 بچي پیدا شو. خو بیا دوی چې عراق ته لاړلو که نه، نو دا عراق نه بعد دوی خپل مان کې دا جګړې مګړې ډېرې راغللې چې وشوې که نه. خو لکه مو ته یې نه دي ویلي، زه نه یم ته خبر، خو ما به ورته نصیحت کولو چې ګوره جګړې مګړې ما کوئ، خپل مان کې بچي دي پیدا، غټ بچي دي. او مو چې لور دلته راوستله، نو لور ته خو چې بعد ورځ نه خوښوي، مو خو ته یې دلته پرایویټ سکولو کې CMC سکول کې بچي داخل کا، ټوپک لوس کې ما ورکوه که نه، څه ښه تعلیمونه وکړي. نو کلی کې خو هلته غربات دي، نو تعلیمونه شته دي، او دا تماچې به لوبوي، دا ټوپکې به لوبوي که نه، ځناور به ته جوړېږي که نه. نو مو دا هغه نه وه خوښه، مو چې دلته راشي نو دلته به ښه وي. تاسو لور چې دې څومره سبق ویلی؟ اوس څو بچي؟ 12 پېښور ماډل کې 12 پورې سبق ویلی. څو بچي؟ 3.
بچی څه شو څه ځکه چې مور خو مړه شوه پلار جیل ته لاړو چې مونه د دې د هلک مور سته نه کو کلي کې نه یې رکول کني مور وستو دالته مو د میډیا والا ته به مخامخ کم که نه خو مور یې نه رکولو د هلک وروڼه څه دي هغوی نه رکول ګرانو ملګرو ایس پی فقیر آباد ډیویژن ارشد خان سره موجود یم دینه و پوښتنه کوو چې په افریدو غړی کومه د قتل واقع شوی و لږ د هغې تفصیل مونږ ته ووایه سر. بسم الله الرحمن الرحیم. دا تقریبا ماسخوتن او کم 10 بجې ټیم اطلاع میلاو شوه زه ایسټرو صاحب مونږ موقع ته لاړو چې مونږ ته یو لاش د یو زنانه چې داسې 24-25 ساله ایج و هغه کور کې پرته وه او داسې یو کمرې والا غټ روم و فلیټ ټایپ کور و هغې کې پرته وه. بیا هغې نه پس د هغې چې کوم مدعي دی د کیس شاهد حسین هغه راغی هغه موقع کې موجود و نو هغه نه موږ رپورټ واخیستو د هغه په وینا مطابق چې د دې دا چې کومه مقتوله وه د دې لور وه او د دې واده تقریبا 10 کاله مخکې شوی و. د هغې چې کوم خاوند و دا چا چې دا قتل کړی و اشفاق حسین دا دغه ښځه وه. موقع باندې چې کله مونږ دار څه وکاته نو د هغې نه هم کلیر و او بل د هغې مدعي مقدمه چې کوم دی د هغې نه هم دا کلیر شو چې دا قتل همدغې خاوند دی کړی اشفاق کړی اشفاق کړی دی. وجه څه یادوله دی وجه د هغې په منځ کې مدعي په مطابق د دې خپل کور منځ کې تعلقات ښه نو او دغه چې کوم دی ملزم وایي چې ښځې به ماته وایي چې زما والدین ما فورس کوي چې تا خپل خاوند نه طلاق واخله. بقایا چې کوم تفتیش شوی دی نو داسې څه دغه پکې ښکاري نه خو د دې په خپل منځ کې مخکې نه داسې تناظره روانه وه چې د هغې د وجې نه دا وقوع وشو. دا چې کومه مقتوله وه د دې پلار خو دعوا وکړه تاسو کله موقع ته لاړې دا ملزم هم هلته موجود و د ده څه وینا وه؟ بلکل ملزم کور کې موجود و او هغه سټارټ کې خو هغه دا وویل چې زه واشروم کې موجود وم او د دوران کې فایر وشو زه چې راووتم نو دغه ځای کې پرته وه خو چونکې مونږ موقع چې وکته او د هغې نه پس بیا چې کوم حالات واقعات وو نو زمونږ اولنی شک هم په ده بیا هغې نه پس مونږ د اریسټ کو کیس کې او د هغه په نشاندهۍ باندې مونږ هغه تمانچه ریکور کړه نو کلیر کټ خبره وه بیا چې دا قتل هم ده کړه. دا څونه ډزې کړې وې او دا تماچه چې کوم ده سره وه دا لایسنس یافته وه سر؟ تمانچه لیسنس یافته نه وه او 30 بور تمانچه وه چونکې دغې کور کې د دې سره 3 ماشومان دي یو لور یې غټه وه او 2 بچي یې واړه دي داسې تقریبا 15 کالو پورې هغه چونکې ماشومان و هغه ټایم کې کمره کې موجود نه و نو مونږ چې څومره تفتیش وکړو څومره انټروګیشن هم د ملزم انټروګیشن هم وکړو نو سره 10 خو دا کنیکټ کېږي چې دا هم د وجلې ده. د ملزم باره کې دا ویل کېږي چې دی او ښځه خاوند چې کوم دواړه دي عراق کې هم پاتې شوي دي څومره وخت هلته تېر کړی او بیا راغلی کله؟ بلکل دا اشفاق حسین چې کوم دی دی تقریبا 3 کاله مخکې عراق ته تللی او بیا هغه ځای کې 1 کال تېر کړو 1 کال پس بیا واپس چې دی راغی نو ځان سره فیملی بوتله کور والا بچي ځان سره کړه نو هغې مو سره 1 کال تېر کړو بیا تقریبا 9 میاشتې پس مخکې سوري 8 میاشتې مخکې د خپل کور والا راوسته خپل آبایي کور ته چې کوم کورم ډسټرکټ کې و چونکې هلته کې حالات لږ داسې ښه نو د جنۍ چې کوم والدین دي هغه پېښور کې اوسېده فریدو ګړی کې نو هغې د هغه ځای نه د خپل لور پېښور ته راوغوښته او دا ملزم چې دی نو دا تقریبا د وقوعې نه 15 ورځې مخکې د عراق نه راغلی. ملزم څه وایي چې لکه دا د څنګه چې ملزم وایي که نه چېرې د خسخر چې کوم دی خپلې لور ته به وایي چې طلاق واله دې څه وایي دې حوالې سره د څه جرګې څه خبرې اترې کړې وي که نه ډایرکټ بس دی دماغ یې دونه تېز شو؟ دی وایي چې موږ سره جرګې مرګې خو نه دي شوي خو لکه کور کې به ښځې ما ته وایي چې مور پلار مې دا خبره کوي خو به قول یې د هغه چې کوم اولنی انټروګیشن و هغه وایي چې زمونږ په منځ کې چونکې داسې خبره نه وه راغلی چې یاره موږ به طلاق کېږي یا دغه به کېږي او د دوی خپل منځ کې مخکې نه دغه خبره را روانه وه په دې باندې دوی خپل منځ کې ورانو. عراق کې هم دي د دغې وجې نه دا ښځه بیا راوستې وه که څنګه؟ نه هغه وایي چې زه عراق کې ما تقریبا 1 کال ځان سره واوسوله خو بیا هغه ځای کې حالات هم داسې او تنخواه یې دومره نه وه نو هغې واپس راوسته. زه څه وایي چې د عراق کې څه کار مار څه ویلو چې څه کوم دی هلته کې سکول یادوي چې هغې کې زه وم مدرسه یادوي مدرسه هغې سکول ته وایي نو هغه سکول کې به دوی کار کوي.
او دوی د خپل واده باره کې څه ویلي چې دا پیلن رشته دارانو یا لو میرج یا ارینج میرج او دې باره کې څه ویلي؟ نه داسې خو څه نشته دی، خو دوی د یو علاقې دي نو عموما په دغه علاقو کې بس ارینج میرج ودونه کېږي. او دې څه وایي دا تماچه د سره ډېر وخت نه وه که نه د لپاره یو ورځ پیله چېرته نه وړی؟ نه تماچه د سره وه کور کې ساتلې وه، چونکې دې دلته چې کله کور والې دغه نه کور هم نه راله نو دوی بیا دلته ځان نه دا کور ونیو، دې کې به اوسېدل دي. د مطلب داسې نه چې تاسو وایي د سټارټ کې دروغ مو ویل که نه چې په غسلخانې کې وم نو زه داسې تښتېدو څه کوشش کړی و که نه بس دی لا کور کې و؟ کوشش به چې کړی و ځکه چې کله دا ډزې وشوې نو ګلۍ کې خلک وو او دا چې کوم مدعي دی دی په موخه باندې راغی نو هغه ټایم کې بیا دا اراده به کینسل کړي، خو چې کله د فایر وکړو نو هغه ټایم کې دی کور نه بار وتو نو بیا ولسخر مخې له ورغلی دی، بیا نور د علاقې چې کوم خلک وو نو دا خبره بیا د الټه کړه. کوم زنانه چې قتل شوی و د هغې تره سره ولاړ یم، دې نه به پوښتنه کوو جي موږ داسې کیس مزاحمت کوو ډېر زیاته او څه دا ښه کور ونه شولو ویلې چې دلته پښتو دی رواج دی کېناستی پڅېدی پښتنه دی ګنه دې علاقې کې د څوره خلک دی هېڅوک دي نه خبر څه دا جنګ شوی دی جګړه شوي دی دوی منځه او د علاقې والا خلک هم چې کومه د دې کور نیولی او د جنۍ په خپله ویلې چې هغه کور کې بسخر سره دي چې کومه دی هغه نه پلار کور کې دي هغه وه پوه شوې دی وړکې خور وه هغې د ځان سره نه پرېږدوله په یو مذهب یې نه پرېږدوله دې نه مخکې بله خور وه هغه یې په زارو مجبوره که زهر یې وخوړو هغه هم نه پرېږدوله هغه نه وه واده ځوانه وه دلته یې تعلیم کولو هغه هم نه پرېږدوله. د چا خور مړه شوه؟ هغه همدې جنۍ خور په زهرو یې مجبوره کړه هغه تعلیم یافته جنۍ وه هغې هم تعلیم کولو چې کوم اوس قتل شوی دی د دې خور اوس قتل شوي دی د دې خور وه هغه هم نه پرېږدوله ځان سره. واده شوی وه یا نه وه واده؟ نه وه واده قراندار سره به جنګ جګړې کېدې؟ باندار چې کومه دی بس جنګ جګړې نوره نه وي بس کور ته به نه راځئ دې کور ته پوه شوې تاسو به کلي کې وي دې کور ته به نه راځئ دلته زه اوسېږم زه مطلب چې ما خیلخانه دی ځای دی کمرې کمې دي ما ته هم تکلیف دی تاسو ته هم تکلیف دی نو هغې به وي چې موږ خو دومره شپو ورځو ته نه راځو که نه صرف د راشو لاړ دی شو مور پلار کره خلک راځي که نه؟ مور کور مې دی پلار کور مې دی بس دا انګور به چې کومه دی دې سره هم جګړې کولې خپلې خوښې سره بیا هم جګړې کولې خدمت یې نه کولو خوښ یې بیماره دی د اسخر یې بیمار دی نه دې دا سوچ چې زه د لور راولم کلي نه پوه شي دغه ځای کې ما سره به خدمت هم کوي خیر لور یې په خپله راغه په خپلې مرضۍ د خپل میړه په خپله ځای ورته ونیو اوس خو یې بیل کور کې اوسېدل که نه؟ بیل کور کې میړه ورته پیسې راواستولې دې وجې نه چې د اشفاق خور نه پرېږدوله خور یې د دې انګور دی نه یې پرېږدوله کور کې ځان سره نو هغه مجبوره شوه ځان ته یې کور ونیو بیا به څه راغله کور ته وخت نه وخت بیمارۍ پښتنې ته کوي مور پښتنې ته بیا به دې نه پرېږدوله دروازې کې به ورته ولاړه او څه نه به راځي دلته زمونږ پښتنو ښځو خاوندانو خو جنګ جګړې راځي که نه حل یې څه دی مطلب په خبرو نه دي حل کول پکار په جنګ خو نه کېږي که نه په ډز خو نه کېږي لکه څنګه ما اول وویله که نه چې دلته پښتو دی جرګه شته مرکه شته زه چې کومه دی دا مې دی ورور یم هغه یې ما ورېره وه دی مونږ تره زویز به یې و د اشپاکه مونږ نه یو ته نه خبر څه دا څنګه راغلی د عراق نه ما یې شکل هم نه یې لیدلی تر اوسه درور یې پس دی دا کار وکړلو هېڅوک هم نه یې ته نه خبر د عراق نه راتلو درېیم ورځ پس درېیمې په ورځې پس کومه دی پته نشته چې دې ته کوم ځای نه اصله میلاو شوه په کار د پوره تحقیق یې دې خبرې وشي پوه شي موږ حکومت ته دا ریکویسټ کوو چې دا ډېره په ظلم باندې لاړه دا جنۍ حتی دغه پرې خبر شوم د ورسته مرګ نه پس یاره د جنۍ ورته ووایي چې که تا زه نه وم خوښه خیر دی ما ته طلاق راکړه ما څه کومې پیسې دي وایي چې ما مخکې ځان سره بوتلي وه عراق ته مزدوري کړې وه دې هلک هم او دې جنۍ هم یو سکول کې تعلیم یافته جنۍ وه که نه هیلپرۍ کار یې کولو $500 هغه خستل $500 دې خستل بیا به د میړه ځان سره سټول کول نه دې جنۍ ورته وایي چې خیر دی ما ته خپلې پیسې راکړه ما بچي دلته داخل کړو د مونږ د علاقې کور مې ایجانسۍ حالت ښه نه دي تعلیم نشته هلته نه دا هلکان ما دلته پرایویټ داخل کړو سکول کې او زه ورسره چې کومه ما خبره کړې زه خپله استاذۍ کې ورسره یم هغه پیسې راکړه په د خپلې استاذۍ باندې زه د خپل بچي ساتم که نه که ته ځې بهر ځه خپله مزدوري خوري کوه
نو دغه شان دي دغه پورې چې کومه دا خبره راغلی خو نور داسې جنګ جګړه لاس چول هېڅ هم پکې نه و راغلی خو بس دا ډز و ډز خو حل نه و دا دنیا لړۍ ورته ویلي وو که ما طلاق یې نو طلاق مې که خو طلاق هم کا طلاق راکا پوه شوې طلاق هم ته نه غوس په هغې باندې هم راځي وه دا جینۍ لکه څنګه پلار هم دلته پلار و مور یې مور خې غریبه اوس بیماره لږه دماغي حالت یې هم برابر نه و نو دی به وخت نه وخت به هغه ځای ته راغه مونږ خو چې شمدید ګواه داسې چې ما ته نه پاس کور دی ترکوز به شو دا جینۍ به پښتنې ته راغی مور پښتنې ته نه مې پرېږدولی پلار پښتنې ته به راغه نه وې پرېږدوله څه ته به نه راځې دلته پوه شوې ته به بلکل دلته نه راځې تا نه موږ ډسټراپ یو نو زه خو د نه کور نه ما پلار کور دی دا زه به راځم مور ته به راځم بعضې ټایم کې 2 شپې چې کومه د مخامخ موږ ترور زوی کور دی مغه کې شپې وکړلې څر کله یې ځای نه ونه یې پرېږدوله کور کې کور یې هغه ځای کې چې کومه دی ونیولو بس لوښي کودې لاړو همدې میړه ته پیسې راواستولې 3-4 لکه څه سامان واخله هر څه واخله و بیا راتګ نه نو خبر څه ده څنګه راغو څنګه مطلب سره غلی دی هلته خبر شو چې په جنازې داسې ودرېدو دا مونږ ولیدو ګرانو ملګرو لکه څنګه چې تاسو واورېدل دا ښځه خاوند په عراق کې هم پاتې شوي وو هلته هم د دوی سمې نه و راغلی خو بېشکه چې ماشومان یې متاثره شو په کار نه وه چې دوی دا ورځ هم لیدلی وې ډېره مننه